بادشاه رامخ کې شاه حساب ته کېنه لږ شان زمونږ احتساب ته کېنه مذهب دې هم ملا دې هم راوړه کتاب دې هم سزا دې هم راوړه اول د هر یو سوال جواب راکا وروستو سزا خلا جواب راکا اول د هر یو سوال جواب راکا وروستو سزا خلا جواب راکا هغه زمونږ کلیوال څنګه مړ شه محمد زاده اګروال څنګه مړ شه هغه د ولس په غم ککړ څنګه مړ شه هغه شهید عثمان کاکړ څنګه مړ شه زه به د چا تپوس د چا نه کوم هغه شهید طاهر داور څنګه مړ شه د دې فساد څه پته ولګېده د ملک سعد څه پته ولګېده د دې فساد څه پته ولګېده د ملک سعد څه پته ولګېده د سپین او تور څه پته ولګېده د سم او سپور څه پته ولګېده دا په بابک بریدونه چا وکړل د دغې چور څه پته ولګېده دا بېګناه وژنې څنګه وشوې په پوهنتون چاودنې څنګه وشوې د دغې خاورې بچیان څنګه مړه شو د دغې خاورې بچیان څنګه مړه شو د دغې خاورې زلمیان څنګه مړه شو بې حرمتي د وردۍ څنګه وشوه دغه پولیس او پوځیان څنګه مړه شو دا د جومات منارې چا ورانې کړې دا د وردۍ خاوندان څنګه مړه شو دا خلک غواړي دې ته زر وښایه دې ته قصور د پېښور وښایه په کومه لار چې مونږ ته لار وښایه مونږ ته ګناه د دغې ښار وښایه درته زولۍ نیسم لمنه نیسم هم دې په حیا او هم دې زنه نیسم لکه وبۍ په خپله لاره پرېږده دا پښتانه لږ په کلاره پرېږده لکه وبۍ په خپله لاره پرېږده دا پښتانه لږ په کلاره پرېږده بیا که زه نه یم بیا بل لیوال وي لږ شان زمانه به بدل لیوال وي خو تا به رانیسي او له تا نه به پوښتنه کوي د دغه ظلم به ذره ذره غوښتنه کوي مړه د ظلم هم سهد وي باچا بس تشدد او تشدد وي باچا د دغه جنګ د دغه ضد خلاف یو مونږ هم د دغه تشدد خلاف یو د باچا خان د قافلې خلک یو مونږ د سپېڅلې نظریې خلک یو مونږ د انسان وژنه کفر ګڼو مونږ داسې عقیدې خلک یو داسې نظام باندې توکاڼې ولم بیا د پیریانو کور ته کاڼې ولم داسې نظام باندې توکاڼې ولم بیا د پیریانو کور ته کاڼې ولم زه دا منم چې سل په سل مې وکړل لکه د پیر مذهب کنځل مې وکړل بس نور څه نه خو احتساب دې وشي زمونږ د هر ظلم حساب دې وشي زمونږ د هر ظلم حساب دې وشي